أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء سلورم پارا 11 نمبر آیت. دې آیت مبارک کې الله پاک د میراث د حصو ذکر کړی دی چې چاته به څومره حصه ملاویږي. د جاهلیت په زمانه کې د میراث د تقسیم چې هغې کوم اصول مقرر کړي وو، نو په هغې کې دا خبره ذکر وه چې کوم یو کس په اس باندې سورلي کولی شي، په جنگ کې حصه اخیستی شي، نو هغه ته به په میراث کې حصه ورکولی شي. او چې کوم یو کس هغه ګټه کولی شي، محنت مشقت کولی شي، نو هغه ته به په میراث کې حصه ملاویږي. دا دوه خبرې د هغې اصولو د میراث د تقسیم. نو په دې کې نابالغه هلکان دا هم د میراث نه ویستلي وو، هغې ته به یې میراث نه ورکو، او جینکۍ که بالغې وي او که نابالغه وي، نو هغې ته به هم په میراث کې حصه نه ورکوله. نو دا د دې نابالغه هلکانو سره هم ظلم او زیاتی و، او د جینکو سره هم که بالغې وي او که نابالغه وي، هغه به د میراث نه محرومه کولی شوي. نو د هغې سره هم ظلم او زیاتی و. الله پاک رحم وکړو په خپل بندګانو باندې، او د دغه نابالغه ماشومانو او د بالغو جینکو او نابالغه جینکو دپاره حصې مقرر کړي چې دې ټولو ته به د مور او پلار په میراث کې پوره حصه ورکولی شي. نو اول ذکر کړی دی د اولاد، د بچو ذکر یې کړی دی چې الله پاک تاسو ته ستاسو د بچو باره کې د میراث متعلق حکم بیانوي، او په هغې کې هلک او دوه جینکې دی برابر ګرځولی دي. چې یو کس وفات شو، د هغه یو زوی دی او دوی لوڼه دي، نو د دوو لوڼو ته به نیم مال ورکړی شي، او باقي نیم مال هغه به د هلک ته ورکړی شي. یعنې دوو جینکو ته چې په شریکه باندې څومره حصه میلاویږي، نو هغومره حصه هغه به یو هلک ته میلاویږي. نو اصول مقرر کړل چې د دوو جینکو څومره حصه کیږي، نو د هغې برابر حصه به هلک ته ورکولی شي. دا یو اصول بیان کړل. دویمه مسله په دې آیت مبارک کې دا ذکر کړې ده چې که زامن نشته دی، صرف لوڼه دي، نو دوه لوڼه وي یا د دوو نه زیاتې وي، نو د دې حصه به څومره وي؟ د ټول مال 2/3 حصه، یعنې چې دریو حصو کې مال تقسیم شي، نو د هغې دوه حصې 2/3 چې ورته ویلی شي، نو دا به په دغه دوو جینکو باندې، یا که د دوو نه زیاتې، نو په هغې باندې به یو شان بیا تقسیمولی شي. 2/3 حصه
دا به دوو جینکو ته ورکولی شي چې صرف دوه جینکې دي، نو 1/3 حصه به یوې ته میلو شي او 1/3 حصه به دویمې ته میلو شي، او دا باقي 1/3 حصه که نور وارثان وي نږدې نو هغې ته به میلو شي، او که نږدې وارثان نه نو بیا د مړي چې کوم وارثان دي مثلا رور دی نو هغه ته به دا 1/3 حصه میلو شي، که رور نشته دی نو بیا تره دی، تره ته به 1/3 حصه میلو شي، که تره نشته دی نو بیا د تره زوی دی هغه ته به بیا دا 1/3 حصه میلو شي. او دا شان که د دوو نه د جینکې زیاتې دي نو دغه 2/3 حصه، دا دوه حصې چې دریو حصو کې مال تقسیم شو نو دا دوه حصې به بیا په هغې باندې یو شان تقسیمولی شي، بیا به 1/3 حصه نه بلکې بیا په ټولو باندې دغه 2/3 حصه برابر تقسیم کړی شي. دا دلته دویمه مسله ذکر کړله چې دوه جینکې دي یا د دوو نه زیاتې دي نو دوی په 2/3 حصه کې شریکې دي. اوس صرف یوه لور ده، نه بله خور د هغې شته دی او نه رور شته دی، صرف دا لور وارثه ده د پلار یا د مور په مال کې، چې پلار یې مړ شوی دی یا مور مړه شوې ده او د هغې نه کم مال پاتې شوی دی نو د دې بیا د ټول مال نیمه حصه ده، نیمه حصه به دې ته ورکړی شي او باقي نیمه حصه هغه به په نورو وارثانو باندې د هغې د حصو مطابق تقسیم کړی شي. نو دا درې وارثان د دې مسائل د دې آیت مبارک په ابتدایي حصه کې الله پاک موږ ته بیان کړي دي چې تاسو به د میراث د حصو تقسیم هغه په دې اصولو باندې کوئ چې کوم اصول قرآن مجید کې الله پاک موږ ته بیان کړي دي. یوصیکم الله، حکم کوي تاسو ته الله پاک فی اولادکم، ستاسو د بچو باره کې د میراث متعلق، ځکه چې خلقو به نابالغ هلکانو ته میراث نه ورکو او جینکو ته به هم نه ورکو، که بالغه به وه او که نابالغه به وه، دا درې قسمه خلق دا به د میراث نه محرومه کول. نو دلته لومبنی حکم د اولاد ذکر کو چې که هلک دی که جینۍ ده، بالغ دی که نابالغه دي، دواړو یو شانتې حصه به هغوی ته میلاویږي. للذکر د هلک دپاره مثل حظ الانثیین، مثل حظ برابر حصه ده، مثل برابر او حظ معنی ده حصه، او انثیین د انثا تسنیه ده، انثا یو زنانه، انثیین دوه زنانه، دوه جینکې. نو حصه مقرر کړه د هلک دپاره، للذکر د هلک حصه مثل حظ الانثیین، دا برابر حصه ده د دوو جینکو، دته به د دوو جینکو برابر حصه میلاویږي، یعنی یو خور ده او یو رور دی، نو د خور ته چې 1 روپۍ میلاویږي نو رور ته به 2 میلاویږي، یا دوه خویندې دي یو رور دی نو چې دوو خویندو ته په شریکه څومره حصه میلاویږي نو هغومره حصه به د هغې رور ته میلاویږي. دویمه مسله بیانوي فإن کن نساء، که چېرې وي دا جینکې زنانه، صرف جینکې وي، هلکان پکې نو، که هلکو هغې مخکې خبره ذکر کړه للذکر مثل حظ الانثیین کې، اوس هلک نشته، زوی نشته دی، صرف لوڼه دي. فإن کن نساء، که چېرې وي دا جینکې فوق اثنتین، فوق معنا د پاسه، دلته معنا د زیات، زیات د دوو نه، او د دوم دغه حکم دی که دوه جینکې دي او که د دوو نه زیاتې دي، که 10 دي که 20 دي نو ټولو ته به یو شان حصه میلاویږي. فلهن، نو شته دی د دوی دپاره حصه ثلثا، ثلث 1/3 حصه، او چې الف آخره کې راغی ثلثا نو دا بیا ډبل شو، 1/3 جمع 1/3 نه 2/3 شو، نو 2/3 حصه، 2/3 حصه دا به د دوو جینکو ته یا که د دوو نه زیاتې دي، که دوه دي په 1/3 1/3 به دواړو ته میلاو شي، او که د دوو نه زیاتې دي، 3 دي 4 دي 10 دي 20 دي، هر څومره چې دي نو هغوی به بیا په دې 2/3 کې شریکې وي، دا 2/3 حصه به بیا په دې ټولو جینکو باندې یو شان برابر تقسیمولی شي. ما ترکه، ما د هغه مال نه ترکه چې پریښی وي مور او پلار، مور پریښی وي مال، مور مړه شوې ده د هغې مال پاتې شوی دی، یا پلار مړ شوی دی د هغه نه مال جیداد پاتې شوی دی، نو په دې کې دا بچي که هلکان دي که جینکې دي نو په دغه اصولو باندې هغې ته به خپله حصه میلاویږي. نو چې کله د دوو جینکو او د دوو نه زیاتو حکم بیان کو چې دوی ته به که دوه دي نو هم په 2/3 کې شریک دي برابر، او که د دوو نه زیاتې دي هم په 2/3 کې برابر شریکې دي.
اوس چې صرف یو لور پاتې ده، نه نور لونه شته دی نه زامن شته دی. و ان كانت واحده، او کچری وی دا جنې یوه جنې ده هغه وارثه ده د دې پلار یا د دې مور، نو دې ته به څومره حصه میلاویږي؟ فلها النصف، نو د هغې دپاره نیمه حصه د ټول مال ده. دې ته به نیم مال ورکولی شي، که هغه هر څومره مقدار دی لږ دی که ډېر دی، خو نیمه حصه د دې میراث هغه د دې لور حق دی، او باقي نیمه حصه هغه به بیا نورو وارثانو ته ورکولی شي. یوصیکم الله، حکم کوي تاسو ته الله پاک فی اولادکم، ستاسو د بچو باره کې د میراث متعلق، للذکر د هلک دپاره مثل حظ الانثیین، برابر حصه ده د دوو جنکو. فان کن نساء، کچرې وي دا ټولې جنکې فوق اثنتین، د دوو نه زیاتې، یا دوه وي نو د دوه هم دغه حکم دی او د دوه نه زیات هم دغه حکم دی. فلهن ثلثا، نو شته دی د دې دوو دپاره یا د دوه نه زیاتو جنکو دپاره ثلثا 2/3 حصه ما ترکه د هغې مال چې پریښې وي پلار یا مور. و ان كانت واحده، او کچرې وي دا یوه صرف یوه لور ده، فلها النصف، نو د هغې دپاره نیمه حصه د ټول مال ده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته.